چاقو مې جیب کې ایښی دا پیاز به مې پرې سپینولم هلته ونیولم پولیسو بس چاقو یې رانه واستوی ته په دې باندې ډکیتیانې کوه ته د خلکو نه په زوره پیسې ما ته زه خو داسې کار مې نشم کولی زه وړوکی ماشوم د سبزۍ کار کوم په جنات پارچه رامنې کټ کوم پارچه رامنې کټ دی ویل چې 50,000 روپۍ راکړه که نو اوس به جیل ته ځم ما سره 50,000 روپۍ نه ما ته زه چې ځو جیل ته به ځو بیا چې روان شوم سره په لار باندې بس بیا هلته نیمه لار کې راته وویل چې زه 100,000 راغله راته ما ته 100,000 هم نشته بیا اخره مې سره 15,000 روپۍ مې سره خبره وکړه ما ته مې رینګ وکړه ما الله شل پولیسو نیولی یم 15,000 روپۍ رانه واخیستې راپرېوستم صرف په یو چاقو باندې رویه څه ده چې دا رویه ولا کې انسان سره څه کوم ځناور سره هم نه کېدله چې دوی موږ سره کوله جیل ته به یې وتللو 15,000 شپږ زره ته یې واخله 2,000 8 زره ته یې واخله هلته یو بچي په کور کې ناست و په تمه به ناست و چې پلار ما ته یې ولاړ رزق وګټي یو څه به راوړي کور ته موږ به یې وخورو خو هغه غریب به په جیل کې پروت څه پیسې وه هغوی به ترې واخیستل ذلیله به یې کړه د دکان سامان او مطلب هغه کوم چې زما د ویلډینګ سامان دی هر یو شی هلته پاتې شو رانه پیسې مې پاتې شوې ډېر مطلب ډېر داسې وسایلو زما چې هغه زما دلته هم په کار راتله هلته مې هم په کار راتله د روزګار وسایلو هغه هر یو شی پاتې شو